معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ مولوی حیات الله مهاجر فراهی امروز دوشنبه 7 سنبله از آژانس اطلاعاتی باختر دیدار کرد و با کارمندان آژانس باختر نیز گفتگو نمود و از تمامی ادارات آژانس باختر دیدار به عمل آورد. مولوی حیات الله مهاجر فراهی از آژانس باختر به عنوان زبان حکومت امارت اسلامی نام برد و گفت که رسانه‌های امروزی در دنیا بیشترین مخاطبان را دارد که رسانه‌ها باعث بربادی و آبادی حکومت‌ها می‌شود. باختر آژانس موږ خپل د هویت په سترګه باندې ګورو. دا زموږ او ستاسو حیثیت دی، زموږ او ستاسو د نظام خوله او ژبه ده، زموږ او ستاسو د هیواد د حالت په معرفي کولو کې دنیا ته دا زموږ ژبه ده. حتی په اوسنیو وختونو کې نظامونه او حکومتونه د میډیا په مټ باندې پرځول کیږي، چپه کیږي. عصر امروزی عصر فریبکاری و جنجال و نیرنگ است. امروز ما در زیر چتر یک حکومت کاملا اسلامی زندگی میکنیم، زیرا امریکا با تمامی قدرت اقتصادی و سیاسی نتوانست در مقابل امارت اسلامی ایستادگی کند و با شکست بی سابقه رو در رو شد. حالا یک چیز برای اینها باقی مانده است، مخصوص ساختن اذهان عامه که تصویر بدی از افغانستان برای دنیا به نمایش بگذارند، افغانستان را برای جهان به مانند زندان نشان دهد، گویا در افغانستان مردم از گرسنگی میمیرند. اما مولوی مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ افزود که وظیفه ما رسانه ها این است که حقایق را برای مردم کشور و دنیا به نمایش بگذاریم. نمونه عصر د دجل و فریب و تش و افواهات و بې بنسټه تورونو پروپاګند او تبلیغاتو عصر دی. موږ او تاسو د یو داسې نظام تر چتر لاندې اوس په خدمت کې مصروف یو چې تیر 20 کلونه د نړۍ د تر ټولو مجهز او پرمختللي او په عصري ټکنالوژۍ باندې سمبال ملکونو سره مقابله کړې او هغوی بل آخره ماتې او تیښتې ته مجبوره کړي دي. اوس یو شی دوی ته ورپاتې دی، هغه د خلکو د اذهانو مغشوشول. ما متحد هستیم که تمامی ضرورت‌های آژانس باختر را برآورده کنیم و شخصیتی که آژانس باختر دارد همان شخصیت باختر را پابرجا نگه داریم. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از رهبری امارت اسلامی نیز خواست که جایگاه و مقام آژانس باختر را در کشور با ارزش بداند. موږ متحد یو، کوشش او هڅه دا کوو چې هغه حیثیت چې باختر آژانس پخوا کې درلوده هغه اعاده سي، او د دې دپاره انشاءالله موږ خپل تر اوسه پورې هڅه او کوشش به مو دا وي چې هر څه اړتیاوې او ضرورتونه وي د هغه د پوره کولو دپاره کوشش وکړو، چې څومره تخنیکي وسایلو ته اړتیا وي په خپل وخت باندې به د پوره کولو دپاره هڅه او کوشش وکړو. آقای فراهی در سخنرانی خود گفت که نزد امارت اسلامی کارمند سابق و جدید هیچ فرقی ندارد و تمامی کارمندان دولتی نزد امارت اسلامی مهم و با ارزش است و کارمند رسمی اداره ما هستند. هدف ما خدمت برای مردم است و ما متحد به کشور خود هستیم تا بتوانیم برای مردم کشور خود دستیاری بدهیم. موږ ته سابقه او اوسنی هیڅ توپیر نه لري. موږ او تاسو باید دغه شی لرې کړو د خپل منځه څخه، دغه فکر د ذهنه څخه وباسو چې دا مخکینی کارمند دی، دا اوسنی دی، دا مجاهد دی. زموږ او ستاسو حساب به یوازې او یوازې د خدمت په مبنا باندې. مولوی حیات الله مهاجر فراهی پیش از این در سمت شهردار ولایت هرات بوده که به تازگی ها به سمت معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ گماشته شده است. پیش از این در معینت نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ آقای ذبیح الله مجاهد بوده که بیشتر مردم کشور با چهره وی آشنایی کامل دارند. همچنان آقای مجاهد در سمت سخنگوی امارت اسلامی نیز به کار خود ادامه می‌دهد.